السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شاه فیصل کوهستاني د حاجي سراج الدین کوهستاني زوی د ابوبکر صافي خصوصي عالی لیسې د نهم الف ټولګي زده کوونکی یم. غواړم چې تاسو ته د وینې د ګروپ د تعینولو طریقه وښایم. په لومړیو کې خو به تاسو پوهیږئ چې وینه څلور ګروپونه لري چې عبارت دی له A, B, AB او O څخه. په دې کې موږ د RH فکتور هم لرو چې په کومو کسانو کې د RH فکتور موجود وي نو هغه په مثبت نښې ښودلی شو، لکه A مثبت، B مثبت، AB مثبت او O مثبت. او هغه کسان چې د RH فکتور نه لري نو هغه موږ د منفي علامې سره ښودلی شو، لکه د A منفي، B منفي، AB منفي او O منفي. د وینې د ګروپ د تعینولو لپاره درې ډوله مواد لرو چې اول یې د انټي A دی چې د A ګروپ د معلومولو لپاره استعمالیږي. دویم یې لرو چې انټي بی دی چې د بی ګروپ د وینې د تعینولو لپاره استعمالیږي. او بل انټي ډي دی چې د RH فکتور د معلومولو لپاره استعمالیږي. دلته مونږ یو سلیټ ته ضرورت لرو، د وینې د اخیستلو لپاره یوې ستنې ته ضرورت لرو او 3 دانې د ګوګل لرګیو ته ضرورت لرو. اوس مونږ د یو شخص څخه 3 قطرې وینه اخلو. اوس موږ د وینې د ګروپ د معلومولو لپاره د وینې د هرې قطرې سره مواد ګډوو. لومړی یې د انټي A چې د A ګروپ لپاره استعمالیږي ګډوو. د B ګروپ د تعینولو لپاره د انټي B مواد ګډوو. او د RH لپاره د انټي D مواد ګډوو. راځئ اوس دا سره مخلوط کوو. موږ او تاسو وکتل چې د دې د وینې د A ګروپ خراب نشو، نو موږ او تاسو پوهیږو چې دا د A ګروپ نه دی. د B ګروپ وینه هم خراب نشوه نو دا B هم نه دی. نو موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د دې شخص د وینې ګروپ O دی. د RH فکتور ته راځو چې دا خراب شو نو د دې شخص د وینې ګروپ دی O مثبت. دا و د دې شخص د وینې د ګروپ د تعینولو طریقه وه. هیله لرم چې زده کړې به مو وي. ښه وخت.